سلامونه ګرانو دوستانو د ایب انګلیش چینل ته ښه راغلاست. نن به زه په دغه ویډیو کې تاسو ته د انټرویو ورکولو سنټنس ښیم، یعنی هغه سنټنس کومې چې تاسو ته په انټرویو ورکولو کې په کار راځي. نو دغه ویډیو کې به زه تاسو ته دغه مکمل ښیم، یعنی د هغې ریلیټډ سنټنسز به زه تاسو ته ښیم چې په انټرویو تاسو ورکوئ، تاسو نه کوم رقم ته تپوسونه کوي او تاسو به څنګه ریپلای ورکوئ. نو که چېرته تاسو دغه ویډیو مکمل وکړه، تاسو به مکمل دغه اسانه وي تاسو ته چې انټرویو ته جوابونه ورکړئ، هغه که د کمپنۍ وي که هر چېرته انټرویو وي، نو تاسو به د دغه ریلیټډ جوابونه ورکوئ. نو راځئ دغه جملې موږ سټارټ کړو، کومې چې ډېرې مهمې دي زموږ دپاره د انټرویو کې. نو راځئ چې چالو کړو. ګورئ، زه به اول تاسو ته کوېشن کوم، بیا به کوېشن ټرانسلیټ کوم، ورپسې به بیا هغې ته انسر له ټرانسلیشن سره ورکوم پښتو کې. نو تاسو دې ته غوږ ونیسئ. نمبر فاست، can you please introduce yourself؟ کله چې تاسو هغه کس سره کښېنئ نو هغه کس به تاسو ته ډایرکټ دا وایي can you please introduce yourself؟ وایي مهرباني وکړئ تاسو خپل ځان معرفي کړئ، یا تاسو خپل ځان معرفي کولی شئ، یعنی د خپل ځان تعارف وکړه ته څوک یې. نو ته به ریپلای څنګه ورکړې؟ thank you for giving me the opportunity to introduce myself. I am a hardworking and quick learner. مننه چې تاسو ماته د ځان تعریف کولو موقع راکړه. نو زه یو سخت کارکوونکی یم، یعنی یو هارډورکر یم او یو زر زده کوونکی یم. نو دغه رقم تاسو به ریپلای ورکوئ. نمبر 2، what are your strength and weakness؟ وایي ستاسو strength څه ده او ستاسو weakness څه ده، یعنی ستاسو کې کومه خوبي ده او کومه کمزوري ده تاسو کې. answer یعنی ریپلای به تاسو ورکوئ. my strength is that I never give up easily. ما کې دغه خوبي ده چې زه هیڅکله همت په اسانۍ سره نه بایلم. my weakness is that I sometimes focus too much on details. او weakness یعنی کمزوري مې دغه ده چې زه اکثره ډېر زیات فوکس وکوم په ډیټیلز باندې، یعنی ډېره توجه ورکوم. دغه زما weakness ده. نمبر 3، what do you want to work with our company؟ وایي ته ولې غواړې چې د موږ کمپنۍ کې کار وکړې؟ answer I'm excited to contribute my skills to this company and grow professionally. وایي زه خوشحاله یم چې خپل مهارتونه دې کمپنۍ ته وړاندې کړم او مسلکي وده وکړم. یعنی مسلکي وده څه ته وایي؟ چې زه پرمختګ وکړم، نور مخکې لاړ شم او خپل مهارتونه کوم چې ما سره دي زه دې کمپنۍ ته شو کړم. نمبر 4، can you tell me about your previous work experience؟ وایي آیا ته ماته د خپل کار تجربه ویلی شي، یعنی کومه تجربه چې تا سره ده په دې کار کې؟ answer yes I have work experience where I learned teamwork, problem solving and meeting deadlines. هو زه د کار تجربه لرم چې پکې د ټیم سره ستونزې حل کول او وخت پر وخت د کار بشپړه زده کړې کول. یعنی وایي زه په دې کار کې دغه تجربه لرم چې د ټیم سره زه مرسته کوم او نور څه مشکلات وي هغه حل کوم او وخت په وخت باندې بشپړه زده کړه کول، یعنی نوره زده کړه کول. دغه وایي ما کې خوبي ده. نمبر 5، where do you see yourself in the next 5 years؟ وایي ته په راروان 5 وختو کې خپل ځان چیرته لیدل غواړې، یعنی په کوم سټیج کې ته خپل ځان لیدل غواړې؟ نو ریپلای به څه وي؟ I see myself growing with this company and taking on more responsibilities. زه غواړم چې په راتلونکو 5 کالو کې زه خپل ځان دغې کمپنۍ سره ووینم، یعنی ثابت کړم او یو د زیاتو ریسپانسیبلیټیز یعنی د زیاتو مسؤلیتونو په غاړه واخلم. یعنی زه غواړم چې را روان 5 کالو کې زه نور هم مخکې تللی یم او نورې ایبیلیټیز یعنی مسلکونه مسؤلیتونه ما سره وي. نمبر 6، how do you handle stress and pressure؟ وایي ته خپل سټرس او پریشر څنګه هینډل کوي، یعنی تا ته چې کوم مشکلات راشي یا په تا باندې کوم بوج راشي هغه ته څنګه هینډل کوي، څنګه یې تېروي؟ answer I can work with under pressure and stay focused on my task. زه کار د پریشر نه لاندې کوم او په خپل ټاسک باندې یعنی په خپل کار چې کوم ماته راکړل شوي وي په خپلې موخې باندې زه مکمل توجه کوم. نمبر 7، what motivates you to do your best at work؟ وایي تاسو داسې شی دی چې تا خپل کار ته موټیویټ کوي، یعنی ایموشن جذبې درکې پیدا کوي، تا ور موټیویټ کوي. وایي داسې څه شی ده؟ answer
Achieving goals and learning new skills motivate me to do my best. د موخې رسېدلي او نوي مهارتونه زده کول ما موټیویټ کوي، یعنې ما ته هڅه راکوي او چې زه نور کار وکړم. دغه شی ده نوي سکلونه زده کول او پرمختګ کول، یعنې خپل مهارت ته رسېدل، یعنې خپل ګول ته رسېدل دا ما موټیویټ کوي چې زه خپل کار وکړم. Number 8. Why should we hear you? Answer. I believe my skills and experience make me a good fit for this role. زه باور لرم چې زما مهارتونه او تجربې ما د دې دندې لپاره مناسبه ګرځوي. یعنې زه په دې یقین لرم، زه خپل ایکسپیرینس لرم او یو ښه رولز لرم په دې کار کې چې زه دا کوم. Do you prefer working in a team or individual? وای آیا ته د ټیم سره کار کول خوښوي او په یوازې؟ انډیویژوال مطلب یوازې. Answer. I enjoy working in a team but I can also working independently when needed. وای زه کار له ټیم سره یو ځای کول خوښوم، خو چې کله ټیم نه وي راسره بیا یوازې هم کولی شم. Number 10. Do you have any question for us? آیا وای تاسو کومه کوېشن لرئ؟ Yes, I would like to know more about growth opportunities in our country. زه غواړم د ستاسو په کمپنۍ کې پرمختګ یا داسې نور معلومات ترلاسه کړم. دغه زما کوېشن. امید لرم تاسو به په دغه جملو باندې پوه سوي یاستئ. دغه جملې ډېرې مهمې دي کومې چې ما تاسو ته ویلې د انټرویو ورکولو لپاره. که چېرته تاسو د جملې خوښې کړې وي نو دا ویډیو درسره لایک کړئ، شیر یې کړئ او سبسکرایب یې لازمي کړئ او د نوې ویډیو په انتظار اوسئ.